کله چې کومه ښځه د خپل میړه له ناوړه چلند یا مخ اړونې څخه په ویره کې وي نو هیڅ باک نشته که میړه او میرمن د څه حقوقو په کمولو زیاتولو باندې په خپلو منځو کې روغه جوړه وکړي. روغه جوړه په هر حال ډیره ښه ده. نفس د زړه تنګۍ خواته ډیر ژر میلان کوي، خو که تاسې د احسان له لارې پیشامد وکړئ او له خدای وویریږئ نو باور ولرئ چې الله به ستاسې له دې ډول کړو وړو بې خبره نه وي. د ښځو په منځ کې په ټوله معنا عدالت ستاسې په وس کې نشته. که تاسې وغواړئ هم نه شئ کولی. له دې امله د الهي قانون د هدف ترسره کولو لپاره دا کافي ده چې د یوې ښځې لوري ته دومره میلان مه کوئ چې هاخوا هغه بله ځوړنده یعنې بې سرنوشته پرېږدئ. که تاسې خپل کړه وړه سم کړئ او له الله نه په ویره کې اوسئ نو الله تېرېدونکی او رحم لرونکی دی. خو که میړه اړتینا یو له بله بیل هم شي نو الله به په خپل پراخ قدرت سره هر یو بل ته له محتاجۍ نه بې نیازه کړي. د الله لمن ډیره ارته ده او هغه پوه او لیدونکی دی.